زما ورونو ګره ډېر بې مثاله سفر روان دی. نن خو موږ د ځوانۍ نشو راغستي وو، د پیسو نشو راغستي وو، د جاه و جلال نشو راغستي وو، د ښایست او د ډول نشو راغستي وو. زموږ نه الله ير کړی دی. ډېر اوږد سفر زموږ مخې ته دی. یو ورځ به داسې وي تاسې باندې به یا راځي او یا نه، ما خو راځي چې زما د دې خپو نه به روح را روانېږي او دا به را رواني داسې به یې راوباسي. زما دا سترګې به کلاو پاتې کېږي، ما نه به بل دا جامې وباسي، غسل به راکوي، زه به بل په کټ کې اغستی یم، ما ته به نور ولاړي. الله دا ګناهګار تاله درځي ته وبخې. بیا به زه قبر کې خدای شم، لحد کې ما پسې به ګټې خدای شي، ما باندې به خاورې راړولی شي، ما به فرشتې را پاڅوي. یا الله چې زما به څاري. اللهم ثبتنا. بیا به خپې بلې خپې بربڼ ناسنته چې نور به یو میل په اندازه را نږدې او د الله مخې ته به سفر شروع شي. ګرمي به د قیمت ډېره وي، دوړې به ډېرې، سختې به ډېرې. دقې ورځې له تیاری پکار او دا ځان له په ما نه ده، دا تاسې په ټولو ده. دا پته نه لګي چې موږ د ماښام پورې پاتې کېږو که څوک ورځي. ډېر خلک به چې د ماښام پورې د هغې نه به دې وخت کې روح وځي. ډېر مخلوق به دنیا کې داسې چې د دې وخت نه د ماښام اذان پورې د هغونه به روحونه وتلي. ډېر وخت به داسې سبا دې وخت پورې به ترې وتلي، هفتې دې وخت پورې. ډېر وخت به داسې چې کال نه دا ورځې راځي. دا مسلمان ورور، دا مسلمان اخور، دا به نه وي. ډېر داسې ورونه او خویندې چې پروس کالي څه کالي نشته دی. زما ورونو د الله محبت د نبي علیه السلام په تابعدارۍ کې دی. ګڼ اسباب دي و یو سبب یې دا دی اتباع د رسول الله صلی الله علیه وسلم. راځئ چې د نن نقص وکړو. شیطان به نه خفه کوو، که نه خفه کوو به خفه کوو به شیطان به خفه کوو او رحمان به خوشحاله وو. او رحمان چې خوشحاله، رسول الله به خوشحاله، او الله او رسول چې خوشحاله. درې کاره به کې شیطان له به لته ورکې، خواهش له به لته ورکې، نفس له به لته ورکې، بیا به الله خوشحالي. او که ته وایې زه الله هم خوشحاله کوم، شیطان هم خوشحاله کوم، یو میکه ساچار جوړ کړم. وما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون. دا بې پیدا نه ورکوي.